زه خو 3.5 لکه بیه کوم. ډېرې نه دي 3.5. نه شي ته وګوره سره کوم اصل کې یو ګرځو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوپ ماشاءالله ماشاءالله. ده باشه یخ پکې لږ فرق نه دی. سر کې فرق لګیا یې مړه مو کنه او ځکه وال مې کوم غلې بيبي تاکه. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو خېجی طبيعت دی ما ته نرشه وځه ته نرشه شابه ته خو دې مسلمانه ته خو ما چرته لیدلې خدای شته چې مې لیدلې اوس وای دې ډاګي نه وای دا سرویس تاری دا دې ریټ سي زه خو 3.5 لکه وایم. او رګه اسیدا 3.5 لکه یو 2 لک روپیا وته در وای دې ګره ښا وای دې دا مخنه مې خوښه دي. زبا سیده نو یاره نو هذا اخو بو تبوس ګره راځه راځه اسی مې دې ما ته ځان کو الله چرګ میرات شه انډ نه چيو یاره خو بابا جانه بس چرته دغه کارونه ته مال راولي اسپیا کې مې تاپلې راته ټول میرات کړې نن خشتن ورو ما وي خولي بوچ شي وی خدای دا خو نه وخت لري چې لې میرات مې ملانه دل شلې نوپ هلا پاس شاب نه وخت لري اورګه میرات شي مرسته کراله اورګه کنه خو ته تم پرېږدم کنه ساره دا سړه کښوي نیسو مونږ ته یو پیالې وانلو ته به بس یو شانتي نښتې وی خدایا داسې دي دا ځان نه دې نن څه واګیره جوړه کړه اورګه مړه شي سمشا اورګه بس سمشا اپړانی سمدله شبخ دیوانشي هلا راشه خویا لا سمشا خدایا دا ټکار مې نه دی کړی وای خدایا ستا دا میرات مې زور کدا ضروري زم تاسو بیا بابا جانم خدایا د خلکو ډک کورونه نو اوس دا خبره کومه نو خلک بیا وي ته د شرک خبرې کوي نو د بابا جانه تا ته څه حاجت و تا دې خو شکور ته نه کتل ته ما اوس فیروزې رتلې هلته د اختر هم را روان دي لا هېڅ مې نشته زه الله دې کامیاب کړي الله دې په خیر راولي خو زه څه چل کومه نو چې بازار ته لاړه شم خو لاړه نه شم یو دوه کې خیرانه مسې نه لاړه شم او بیا راشم بابا جان چې ته د کوره به لوتې خدای څوک خو زه دوی به خلک پار سار څه وي لاړه به شم زر به شاپینګ وکړم او راسم به مازدیګري د لوښیات څه مې ولیده یاره شینا یم چې دا مې یادې کنه بیا باندې مېرې ته نه بوزم ځم تا سره بیا نه چپ کا مړه السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب پیژنې سو ډاکټر صاحب ولې نه پیژنم یاره که خپه کېږې نه نو ستاسو هغه مور ته چې کم دی نو لکه بقیه پاتې وه ښه دا د مور جي ستا مور ده ولې دقل دی نو نن سبا ښه کول دغه چل لکه نو سوی ولې ورکوله که نه چاته نو بله اوس خو د نازکې له بنګلې او دغه اخېستل اوس ورکوله که نه هغې له به زه کور هم واخلم بنګله به م له واخلم په خېټه دې ستا خرابوي او پیسې به له زه ورکړم ولې بچې هم دغه مور به سبا په خور کې پرته وي پوه شوې چې څه یې کړي او بیا په کار راځي ورکه غاړه وله خلاصه کړه نه ورکوم د ده خېټه خرابه وه ډاکټر صاحب
زه ټیک وم دا جوګله دا خبره دا مسلې پرېږده یاره چېرته نه راغلی یار ماړه بس وي چېرته نه راغلی نن دته مې دا مازو خوټ کېږي مېلې ته مې بوتلو د 2 لک روپو څاروي به 3 لکه ریټ دده کوي او په 3 لکه واله ماما واله یاره نو هغوی مزدورۍ له نه دي راوستي مزدوري به پکې نه کوي مېلې ته خو مونږ هم تللي وو که نه یار مونږ هم مړه د څاروو بیې اسمان څه خبرې کوي دا څه خبره ډاکټر صاحب وایي ته پوهېږې نه څه په څارو ولې پې نه پوهېږم ولې مه نهشته اسمان سره هم خبره کوي اسمان سره لکه دا کال به څه کوو زه خو په دې حیران مونږ هم په دغې حیران یو که داسې کار کوو ملګري ګوندرو ته 3 واڼه ځو دا سړی به کور ته وځو ما هم نه بس ځه تا سره پیسې کم دي نه رښه دا خو نه بس نه ګپ مې نه کوم مړه ګپونه مه لګوه د جګړو وخت نه دی پلارانو ټیم لږ پاتې دی ورځې لږې پاتې دي ګوندرو ته ځو دې هم ځان سره بوځو صحیح ده نو مونږ به داسې شریکه یو نه کنه یو کار وکړو کنه هیلکه نو د اوکه قرباني به کوو کنه ما تا ته ویلي ماما سوارلسې که مړه څوارلس باندې نه کېږي نه کنه څوارلسو ښه بس ځه داسې کار دا جګوله چې ته ډاکټر به موږ ته یاد دی لږ شو نه ډاکټر پیسې ارامې دي څنګه ارامې دي ما دې خولې ته خو دې ګوره ستا داسې لالې دي نو ارامې په دې دي چې دې ځان له چې کوم دی نو په 50 روپۍ پنډال راوړي او په 80 باندې خرڅوي ناروا نه ده بچې دا مو وایه چې یو ګوته بل ته نیسي څلور ځان ته راتاویږي بېوقوفه دغلته خو دماغ کار نه کوي که نه مړه یاره قسم درته خو دا خبره حل کوي یاره چې موږ څاروي والو ستاسو پیړه دی ولې مې پیړه نه دی بس ټیک ته خو ما وکتو خو ډاکټر راته وکتو او دا جګوله خو ته وکتو په ده باندې ما اخله مسلمانه ټول بونډې به والي په قربانۍ کې دا خبرې نه ګوره زړه به صفا ساتي په قربانۍ دا کچل دی بټ به نور نه ګورې ښه ګورې هلته میله کې دې بواله به زه هېڅ خبره نه څه حل راوباسئ غم مه کوه بس تاسو موږ سره تاسو اوسئ ستاسو زمونږ یو ورځ یو ورځ مور ده او سخت کال زه نه کوم سپسې وکړي نه پسې وکړم دغه چل بس دوی شي زما او د دې دي نو نو ټیک ته نو څلورو نازکې 5 او دا نازکې پلار شپږو نازکې دا نوم مرځي ما اخله ښځه ده نو ښځه نو خدای مسلمان اخره ستار خو زما چې دا هر چا ده خو بس نه ده تاسو خو زمونږ قرباني نه کېږي یا که تاسو دا جګړې کوئ تاسو سره هم زموږ نه کېږي بس چې دا خو زموږ رشته دار دي نو ولې دوی بس ټیک ده بس نه اوس نازکه کې کپلاره کې داسې ووایه مړه دواړه دي که نه یاره د ښځې دا نوم ګوره بار عرضه کې مه اخله که نه ګو بس داسې کار دا جګوله چې موږ سره هلته ځئ نه بس موږ نه ځو بس په دې باندې سلاره تاسو ما سره یې صحیح ده بس ټیک شو او ډاکټره تا ته چې بېبي هغه کمې انډې درکړې هغه زما د قولنګۍ چرګې وې ښه خدایه پاکه دا پرېږده ښه مې داسې کړي مړه کېدی علاج مې دله وکړو نو دقه خبرې کوئ ګوره چې کوم سړی ښه نه مني که نه زه یم د دومره کمینه سړی او رښتنه ډېرو خلکو سره ما هم ښه وکړل خو ملګري ښه نشته دی ډاکټر صاحب داسې کار دی ستا را پیسې داسې ما ته یاد دي که نه بس مړی بس ستا پی دي پی نه درکوي نه درکوي خو ته درکړې که نه نو ته به دقه مور سره دم دوا کوه راځه مه کوه بد نشته راځه ځه په مخه نه ته څونه پزول خبرې کوې د خدای مسلمانه پزول خبرې نه کوم نو ته څومره پزول وال کې هسې به سمې وکړې خدای پاکه تو زمونږ دې نصیب ته وګوره داسې زلمي هلکانې د ایښې مور نه بچي تښتوي او دوی وځه او بیا راشه سلام علیکم زمونږ د قربانۍ نه او د څاروي نه د کشمیر مسله جوړه شوه هلته مودي نه مني او دلته زمونږ حکومت نه مني غریبانان په منځ کې بانډه دي دغه دې راله منډیا وښی چغې شابه کوي ځان وښایي دې ټول کلي ته چې رالو السلام علیکم وعلیکم سلام د خدای مسلمانې خبرې مه کوه ولې ګرمۍ ته وګوره نو ولې په 400 کې خو اور بلیږي ولې بېبي ټول کلي رانه وخوړو ګیرې در نه وخوړو ما ته پته ده تاسو دقه د میلې چولو او دقه کیر لځئ تاسو خو څاروي پسې نه ځئ نه مې ورکوو خو هلته راته سپی کېدو چې ما به دا چل وکړو بېبې د به هوا کې دا چل وکړو هغه هسې بې زه ختمېدو نه ته ما ته صرف ده ووایه که نه اوس دله د 2 لکو روپو څاروي په 4 لکه والم په 4 لکه ولې ته به ړوند دی چې د 2 لکو روپو به په 4 لکه لې نو دغه خو چل دی که نه مسلماني نشته د خدای مسلماني مسلماني خلکو کې نشته تا کې خو شته ته ورته ووایه جومات ملا لې بوځه څاروی هغه ته وښایه 2 مسلې ورته وکړئ سترګې به یې کولاو ویم یو سړي سره میخه وه ښه مزېدار میخه وه ورته مې 1,40,000 روپۍ وي د 3 لک روپونه چې روپۍ کمې نه وي
زين خرج يا بيبي دوت تسبلبل سوي ده بكيزان لسه بيسي ميسي والي ما تپتا اخو به زمانه به بالکل تراشه کنه تراشه ما ته پته دا رمبو دي که چې تلیو ستا خبرې ما اورېدلې وي دقسې خبرې به ورته کې نو په دې بیه کېږي د خدای مسلمان دې مې رضا نه ځکه خوا کو ته پته شته چې کله ما په میخه باندې لاس وو کنه ما ولکه صاحب خو لکه خو کوم لکه ټپ ټپ تک نه ماما خدي بس هم دادو خدي ودادو دا خو په دې نه دی صرف په ورزي دا خو کمقله بلا ده د په خوښې وانه بیبي ګرمي وا هلته څوک نشوي سارېدلی ما ویل چې بس شی په یو نیم لاکي په 2 لکۍ را روان کړه چې بس ولې چېرته ځو ما خو ته سره غمونه کوي د خدای مسلمان خو د پیسې دي بس بیا خو ګوره بیا د سره نظم ګورې غلی شه بار مور یادوه پر خرڅل راکنې زه درته وایم د بشر زامنو داسې سنډا راوستو چې په ملای خوب کېږي او پرون هم په تناره ماته لګیا ووی زامن خو زما دي سخوندرې راوستې ده کلی تماشه کوي او ماته پیغورونه راکوي وایي ستا ځوانان تشي چکرې وایي په میلو کې او پردو جنکو ته اشارې کوي دغه خو دې بې غیرته ته زه وایم چې هلکه څاروي الو چې سي څاروي والو انو کله بیالی چې وشي قرباني قرقر ماما ګوره ما ته برده کې بېغیرته نه کې دا قرقرې به مې د ځمکې ته رایشتې ښه پیسې زما دي خو بس دې واخله که نه نه ته پیمانې وایه تا ته چې ما میله کې مه وایي چې روټۍ خورو ته به ما روټۍ وخوړه نو زه په تا به زه روټۍ خورم وګوره ولې الا نو ته بد یم نه ښکارې وروره چې ماشوم ته وایې په ما ډوډۍ وخوره پې وخوره چې ما سره یې نو ما ستا په دې کور کې لګولي چېرته نه دي تا زمونږ په کور کې څه لګولي دي په موږ خو دا تیارې کوټې هم راساتي قرقر ماما ولې هغه ګېټ ته وګوره ته ماته شمار که تا زما په کور کې څه لګولي چې په هر ځای کې ته ماته دا ټپکې دا کلی به څه وایي چې ګینې دا ښځه د رور پیسو ته ناسته ښه خو رشاره باندې وې زما ښه د ښځې کالي تا خرڅ کړی دی ما کله خرڅ کړی دی هغه خو هغې د پلار کره وړی او قبر ته لاړه حل یې ونه وی چې ورندار لی ورکړی خور لی ورکړی پلار لی ورکړی ځان سره یې رازم وي ما کله خرڅ کړی تا کله خرڅ کړی دی زما ښځه مړه شوه خو جنت یې وګټه جنت الا جنت وای تو بچ داسې ښځو جنت وګټو نو بیا خو زه جنت فردوس ته به ځم لاړه بشي خو دا خبرې پرېږده دا تاویلې ماویلې پرېږده دا ستا د قیامت تر ورځې پورې دا تاویلې ماویلې نه ختمېږي خو زما یو خبره وره څه خبره داسې کار به وکړو خورې دا قمقل دی دا زاړو قمقل یم وګوره 5 لکه روپۍ دي را سره زه ته وایم قمقل دی که نه نو ستا دا ډب چې دی که نه هغه لږ عقل یې سر کې نښتی ته ګزار ورکړې هغه هم ترې هغه مې زه یو پلت لاره کې داسې کار کوو ښه داسې کار کوو چې انشاءالله ما ته وګوره د خدای مسلمانې د اختر په شپه به ښه مزېدار څاروي وایي شابسې چې لا د اختر په شپه هم پاتې شي او بیا سار کې منډې وی دا به لا بیل شرم دا خبرې پرېږدئ داسې کار کوو تاسو خو ستړي رالی خو زه وایم چې ټیلر نه ورچو دا جامېګانې ورکو یو شان جوړې به دله کړي وایي د خدای مسلمانه تا خو ډېره ښکلې خبره کوي ستا نه ځان تا نه قربان تا نه ډوګې شم د خدای بس تا سره نه ځم قرقر ماما مزه ماشي نیولې نه خروره ده لاسه مزه خوري مرغه راواله راځه لکه مزه مه کوه چې ناپ ته لوالي بیا به د اختر په شپه جاړې چې زما ناپ ته نه دی ورکړی نو زه د سره نه ځم که د بېبې د قرقري سره لکه مزه کنه زه خو دلته پخپو پروزم نه مزه خور هغه جوړې راواله ښه ځم به ولې به نه ځمه دا زما پیسې وي ما ګټلې دي ښه نو غیرت هم دکې نشته که دا کې غیرت شته دی چې بکس په سر کې روان شو د نیمې لارې نه واپس راستون شي بچې زه د خور سترګو ته ګورم دا ګوره مزه ولې به نه ګوري چېرته به ځي د هغه بل در کم دی دا ونیسه نه څه ته بدلا که نه چې په داسې شوه که نه وګوره جوړې خوښې دي که نه ونیسه دا خپله جوړه دې واله ښه نو ګوتۍ کې دواړه واچوه دا به دا ته واخله دغه به مال دا به مال راکړي هلک راته ګوري هر شی ما به په دې خلاصو کې وچ دی ما ته پته ده ته اوس څه ووایه ځه ته اوس څه ووایه چې د ځمکې ته دې راولم که نه ځه ما روډي مکه وګورې کټ ماته خو دې نورتوب دی بیا که نه لرې کې راځئ کټ ماته وایي راځئ خلک را پورې خاندي نور
دا دې کې ځان له غوټه واچوه دا ګوتۍ کې څښاک کې ری زه بېبې د خپلې جوړې نه نیل ورکومه چې دا نور هم شنه شي نه ما خو کلي کې ویلې چې یو شان جوړې به وله کومه بدل یې نه کړي بیا خوره خوا اختر نه بیا نه دي که نه اختر لنډې بیا که ټیلران نه دي نو راځئ که نه نو تاسو خو نښتي یې لکه د غویانو راځئ که نه راځئ وروره منډې لږې کمې واخه ناسته د دې خوارې جونګړې اشنا یاد لره څوک په زما شان مینه درنکي دا یاد لره زه یو ټپه ویم بېبې ووایه خو لاره دا تاسو ټپې شروع کړې درځي به رانه دوکان بند کړي لږ راچاک شئ اول پتا باندې مین اوس مې بچي دي خپل بچي قلارو خو ما ته پته د ریکارډینګ لم ځکه ناوخته راځي خو داسې کار دی چې بس دی خوله بنده کړي هغه درځي به دوکان بند کړي او د اختر مخه د جوړې به یا الي یا نه چې په وخت ورکړي نو ته ما ته صرف ده ووایه که نه چې موږ ته د جوړو خبره کوې که نه او د ټیلرو نو ته خدای مسلمان یې خپله جوړه دې څه کړه بېغمه شمال یې پرو ګنډي زه په ټیلرانو زنانه خو په ټیلرانو جامې نه ګنډي ماما ګرمي ده بس هغه ټیک ده خو پرو ته ووایه که نه بیا دا جوړه سم هم ګنډه او سل روپۍ وله ورکړه بېغمه که زه هغه زما کار دی. ولې السلام علیکم بچې څنګه یې ډکیا جوړې کړئ السلام علیکم استاد څنګه یې مور دې څنګه ده د خیره کور ته خیر دی الله دې دې کمله کو ګوره داسې روزګارونه خلک کوي تاسو خوشې ګرځئ تاسو د بچي په ځای دی ما د بېبې ما له به د شوتلي رنګ اخیستی صحیح ده بس ماما سره د یو شان ښه ده دا مې رور دی او دغه مې بچی دی ته خو یې پېژنې ته خو په ګاونډ کې نو دا جوړې ما چې دی غټ اختر له تیارې کړي یاره مور خفه نه شي یاره کار راته زیات دی او راشه خو تودېږي وي کار راته زیات دی دغه چل دی که نه د اوسني ټیلران یې دوی چې کپړې روي دوی بیا لکه کار وخوري او مهوکه سندي خپله ټکړې وډې مه وایه زه مشر یم زه وڅکړېږم که نه نو ته د هلکانو په کپړو څه پوهېږي دا مې بچی دی په خبره خو پوهېږم خو په کپړو نه پوهېږم یا بچې ستا مور خو زما ملګرې ده الله دې روغه لري په هر واده هر مړي کې ځان راورسي او تپوس زما کوي چې خورې څنګه نو ګورې کپړې دې رانه وانخېستې بیا به هغې ته ډیله کوم او که نه زه به څومره نه به وایم دا جوړه دوه جوړې دي بارانه به له سازي کړم د غر عمره مخ مې دی څوک راته انکار نشي کولی داسې کار دی مزه پېژندم یې څه نه پېژندې ته ډرامو کې کار نه ته ډرامو کې کار کوې خو کیمرې نه شاته یې څوک استاد نه غواړي خبره غروبه څه چې پې نه پېژندلې بیا مې ویلې چې دا خو غل دی قسم دې به نه ګڼم ګوره استاد جوړم بیا دی ماله لږ څه ورته څه چې دوی چالاني تا نه به وایم زه به په هر ځای کې تاسو نښلئ دا تاسو څه کوئ بالکل صحیح دي ښه لږې غټې وله وکړه بیا غټېږي او بیا به مې لنډې شي لنډې مه خور دې خورا شه دې خورا شه دله واله اوس دله واله نه دله واله داسې کار دی د خدای مسلمان د پیسو خبره مو سره وکړه ګوره ښه دا ټیلران نه دي د دوی چې 800 کېږي دوی ګوره 1500 غواړي هله چې زه کله پیسې ورکوم خو لږ غوړي به ونه راوړم او چرګ یادوي دا پیسې چرګ بېبې هغه ډاکټر له چې د کومې انډې ورکړې وي هغې کې ما ته ډاکټر ویلې هغې کې 2 پولنګیان بچي هله دا خو دې ښه ویل چې وړي وخت ورپسې لاړه شم استاد یو خبره ته کوم ګوره ښه سړي ګوره 1 نمبر وکړه ستا د ما د ډېر زیات صفت چا کړی دی صحیح ده ما له به 2 جیبونه کې خر وړه او چې دلې څنګه ګڼې هغه شانتې ما له مه ګڼه هغه ما له به پټیاله پرتوګ وکړي هغه داسې چې یې او هغه چې پکې داسې وا ته هغه وکړه که نه ځکه چې دی د دار وخت دی هره شپه کاته خرابېږي نوي هغه ونډه کې بیا بې نه وځي په کتاوي دا ما له ما کا پټیاله داسې پرتوګ کې دا د دین هغه نه کېږي یاره د دین هغه نه کېږي ستا د جوړې نه به ما له پرتوګ وکړي او زما د جوړې نه به ما له کمیس وکړي او ته دا له واسکټ وکړه زه به ویمه او زما په
خوښه به ګنډئ توحید استاد دې چې کار به وکړي چې یو انچه ولا کمیس او پرتوګ دا اوږد وګنډي ولې د زیارت ملنګ نه جوړې د خدای مسلمانې هیڅ خلک به در باندې نه سیزي او غلا به نه کوي او خلک به درله داسې پیسې ویل بل اختره پورې خو وشي که نه بل اختر نه به له بیا کومه څه دا خو لنډېږي زمانې د خدای مسلمانې بلاختر له بیا الله راکړي اته چې کار وکړه دوه جیبونه ولا مخامخ وکړه او دوه ولا دلته دا ترخ جیبونه وکړه د پرتوګ جیب ولا وکړه بیا غلا کوي هغې کې شی نه پټوي بس غلې که نه ولې نه خو نه واغې استاد هغې سره که نه بیا خو واغېستو پرتوګ هغه نه دی اخېستی پرتوګ ته نه پرتوګ پرتوګ هغه پټیاله ولا وکړه ساده ولا وکړه موږ پښتانه ساده کپړې ساده وکړه استاد کله به پسې راځو اختر پشپا وبسې راځي نه د اختر نه 2 ورځې مخکې به راځو موږ ته به دا کارونه دي موږ اختر له څاروي نه دي اخېستې که نه یاره او خیر دې لږ لاس بیا وخوځوه 100 روپۍ ته نه راوړم که خیر 1200 روپۍ سوټ قیامت پر راځي نه 1200 روپۍ سوټ ورکوله غریب دی نه خیر زه خو یې نه ورکوم زه به د خپلې هغه ورکړم ستا خو نه هغه پلار مې ورکوي اوس نه ورکومه چې کله جوړه وړو بیا ورکو که نه ښه ځه استاد چې لاړو ځه د اختر په شپه به راځو انشاءالله پیسې به درکوو خو یو خبر ته کوم نغه 100 روپۍ سوټ به درکوو الله دې نیک عمله کوي نو څه به وله ډېر ورکړم الله دې خوشحاله کړه مور ته دې زما سلام وایه بیا خور در باندې سلام بیا Vibration.